په ټولنه کې وړ خلک وپېژنو، وړ انسانان وپېژنو. یو شاعر وایي چې تاسو د سرو ګلو پالنه هغه چا ته سپارئ چې سلسله یې د نسب سپېره خزان ته رسي. یعنې د سرو ګلو پالنه باید مالي ته وسپارل شي، نه هغه چا ته چې خزان پرې راولي. موږ باید دغسې ټولنه کې دغه انساني ارزښتونو ته قایل شو. همدارنګه حضرت پیغمبر چې کله کعبې ته ودرېدو، مخکې مې مثال ورکړی و چې د خدای کوره زه په دې پوهېږم چې ستا حرمت زیات دی، ستا عزت زیات دی، خو انسان هم ډېر لوړ ارزښت لري. د انساني ارزښتونو په لړ کې مثلا زموږ په ادبیاتو کې چې زموږ ادبیات زموږ د جغرافیې، زموږ د تاریخ، زموږ د فرهنګ نمایندګي کوي، خپلو دغو ارزښتونو په لړ کې قومي ارزښتونو ته هم هغه ورکړی ځای ورکړی دی. سیف الرحمن سلیم وایي چې پښتانه د پښتونخوا درانه ښاغلي، پښتانه د پښتونخوا درانه ښاغلي، د مغولو سیلاب یوړل لکه خلي، زمانه راپسې توره په لاس ګرځي، لکه ما یې چې وي پلار نیکه وژلي، ما په دار کې چې منصور خلکو ته یاد شي، مودې وشي څوک په دار نه دي ختلي. د خپل قوم یادونه، د خپل قوم د میړانې یادونه، د خپل قوم د میړانې د ارزښتونو یادونه، دا په خپله په ادب کې یو لوی ارزښت دی. ځکه ښه ادب د خپل وخت ښه تاریخ دی، ښه ژورنالیزم د خپل وخت ښه تاریخ دی. نو په سالمه توګه د خپلو ارزښتونو یادول په ادب کې باید لوړ ځای ولري. یا حمزه بابا وایي چې حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون له قافلو سره ځم. حمزه بابا دا نه وایي چې ګنې دا قوم من حیث القوم پښتانه هغه خلک دي چې یو شاعر یو خارجي نه ما اورېدل چې ما چې کله پښتو ادبیات ولوستل نو ما ته دا معلومات وشو چې بیا هغه د رحمان بابا کلیات هم غالبا چې ژباړلي دي هغه ته انګریزي ته. نو وایي ما چې پکې اوله د رحمان بابا په کلیات مې خلاص کړل، دیوان مې خلاص کړ، نو دا بیت مې پکې ولیدو چې کار د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، ازغي مه کره په خپو کې به دې خار شي، ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشی به ستا په لور ګزار شي. کویه مه کنه د بل سړي په لار کې، چېرته ستا به په همدغه لار چې لار شي، یو څه شی دی. یعنې معنا که د بل په لاره کې ته کویه کې هغه کوی کې په خپله ورغورځېږي. نو وایي ما چې کله دا خبرې واورېدې نو زه په دې قایل په دې پوه شوم چې د دې ژبې څومره لوړ ادبیات دي، شاعران یې څومره لوړ شاعران دي، او بیا پکې رحمان بابا خو ډېر لوړ ځای لري. نو حمزه بابا هم وایي چې حمزه سفر که د حجاز وي نو هم زه د پښتون له قافلو سره ځم. معنا دا چې پښتانه من حیث القوم مسلمانان دي، من حیث فرهنګ مسلمانان دي. حمزه بابا په یو بل بیت کې وایي چې د پښتو فطرت مې دومره اسلامي دی، که اسلام نه وی نو هم به مسلمان وم. معنا دا چې کله چې دې سیمې ته د اصحابان راغلي د اسلام د خپرېدو لپاره، هیڅ نوع مشکل یې له پښتنو سره نه دی پیدا کړی، ځکه په پت عزت ناموس کې هم چې په اسلام کې خوندي دي هم په پښتنو کې خوندي، ځکه پت، ښېګڼه، توره، ویاړنه او ننګ دا 5 ټکي دي چې دا په پښتنو کې شته دی چې واقعي پښتانه وي. او دا به هیڅوک ثبوت نه کړي چې پښتنو چاته داسې زیان رسولی چې چا سره یې تیری کړی دی یا یې د چا ناموس ته زیان رسولی دی. روسان په افغانستان کې خو یو ماشوم یې چا نه دی تښتولی، یوې ښځه چا نه ده تښتولی. په تیرو درسونو کې ما تاسو ته د لیډیسل یادونه کړې وه. لیډیسل یو انګریز ده چې هغه د وزیر محمد اکبر خان په وخت کې چې کله مکناټن وژل کېږي او ډاکټر بریډن په مړژواندي حالت کې وځي، نو دوی اویاو نه پورته انګریزان دي چې د لغمان د بدیابادې په کلا کې دا بندیان کېږي. دې لیډیسل یو کتاب لیکلی، هغه اوس دغه شوی هم دی، ترجمه شوی هم دی. دا وایي چې پښتانه داسې قوم دی چې هیڅ وخت د
د چا سره بده رویه نه کوي او دوی موږ سره د زندان په مرحله کې چې موږ په زندان کې وو ډېره ښه رویه یې راسره کوله. نو دا موږ سره د هغه خپلو قومي ارزښتونو په سلسله کې په ادب کې دا خبره خوندي ده او باید خوندي کړو. یا ما حمزه یثربي باده خاونده په ښاغلې پیمانه کې د افغان را. ما یو ورځ د یو چا شعر لوستو، هغه داسې د حمزه بابا د شعر برعکس، یا د حمزه بابا شعر یې تایید کړی خو بیا پې بېرته نه پوهېده چې څه رقم یې ده تایید کړی دی چې پښتو در سره نه وي څه کوو ستا مسلماني. نو ما ویل حمزه بابا خو پښتو د اسلام سره غاړه غړۍ ګڼلې ده. هغه وایي چې د پښتو فطرت مې دومره اسلامي دی که اسلام نه وی نو هم به مسلمان وم، ځکه دا زموږ فطرت اسلامي دی. دا دین اوس لکه زموږ د فرهنګ یو جز چې یعنې دومره موږ منلی دی چې دا زموږ د فرهنګ یو جز ګرځېدلی دی. نو لحاظه موږ من حیث القوم لکه حمزه بابا چې وایي چې ما حمزه یثربي باده خاونده په ښاغلې پیمانه کې د افغان را. یثربي باده د مدینې منورې ته چې زه ځمه د هغې نه هدف دی، یعنې هدف اسلام دی. اسلام او افغانیت دواړه سره غاړه غړۍ ګڼي. یا رحمان بابا وایي چې کشور د افغانانو معطر شي، چې کشور د افغانانو معطر شي، په هر بیت مصره مې زلفې د خوبان کړي. افغانیت زموږ یو ارزښت دی چې رحمان بابا ورته څه کم 400 کاله وړاندې په دغسې یو لوړ دغه باندې قایل دی. موږ مشترک اوصاف لرو. افغانیت زموږ د دې ټول هیواد یو ارزښت دی. که په دې وطن کې په دې هیواد کې هر څوک اوسیږي هغه افغان دی. د افغانیت د دایرې نه دا زموږ دپاره سره کرښه ده، د هېچا سره نشو وتی. موږ به خپل دغه ارزښت ساتو او که څوک بیا ځان افغان نه بولي هغه د هغه کار دی، بیا دې بل چېرته ځي. خو په افغانیت باندې باید هېڅ وخت موږ د چا سره ډیله او معامله ونه کړو، ځکه هر هغه څوک چې په دې وطن کې اوسیږي، که تاجک دی، که ازبک دی، که پښتون دی، که هزاره دی، که بلوچ دی، که ایماق دی، که پشهیي دی، که نورستانی دی، که بل څوک دی، که بل څوک دی، هغه ټول افغانان دي او د دې نه انکار نشي کولی. ځکه دا کلمه لرغونې کلمه ده، اوسنۍ کلمه نه ده چې اوس افغانستان 2500 یا څه کم 300 کاله قدامت لري، خو د افغان کلمه ډېره لرغونې ده. زموږ په ډېرو لرغونو متونو کې د افغان کلمه ذکر شوې ده. نو لحاظه افغانیت زموږ دپاره سره کرښه ده، هېچا سره پرې دغه نشو کولی، نه به پرې ډیل کوو نه به پرې معامله کوو. ځکه خوشحال چې 400 کاله وړاندې